د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې امنیه قومندانۍ له لوري د 1,900,000 افغانیو په لګښت د 9 امنیتي حوزو پولیسو ته د کورونا وایرس مخنیوي په موخه وقایوي توکي ویشل. دغه توکي د وری په 20مه ننګرهار امنیه قومندان جنرال ایمل نیازي له لوري د پولیسو په لومړۍ امنیتي حوزه کې منصوبینو سرتیرو ته ورکړل شول. امنیه قومندان ایمل نیازي وویل چې د کورونا وایرس مخنیوي په موخه پولیسو ته سانیټایزري، ماسکونه، دستکشې، ډیټول صابون، کاغذي دستمال، عینکې او نور توکي په دې موخه ورکړل ترڅو د دندې پر مهال ترې ګټه واخلي. د زیاته کړه چې د امنیه قومندانۍ اړوند ډاکټران په ځانګړي ډول تجهیز کړي ترڅو د تشخیص پر مهال خوندي واوسي. هغه ویل چې په ولسوالیو کې به هم منصوبینو او سرتیرو ته یاد توکي وویشل شي. دغه کوم جنس چې ګوري چې جمله تقریبا 10 قلمه جنس ده چې په دې کې یو قلم چې هغه مخصوص د ډاکټر صاحبانو لپاره ده چې هغه هم موږ هغه شلکونه هغه چې دا بستر چې زموږ د پولیسو د هغې لپاره ډاکټرانو لپاره آماده شوې ده، خریداري شوې ده. او دغه 9 قلمه جنس چې ده دا د ټوله د ننګرهار د امني قومندان د منصوبینو لپاره ده چې تاسو اوس ګورئ دا مخکې تیښه ده که صابون ده، مایع ظرفوي ده یا عینکې دي او همداسې کاغذ ده او دستکشې او ماسک دغه شیان دي. دا د حدود د 11 لکه افغانیو چې یعنې 1,500,000 2 لکه افغانۍ کېږي د خریداري شوې ده او دا به د ننګرهار د ټولو امني منصوبینو ته انشاءالله دا ورکول کېږي. ننګرهار امنیه قومندان د پولیسو پر منصوبینو او سرتیرو غږ وکړ چې له یادو توکو څخه سالمه ګټه پورته کړي او د کورونا وایرس څخه د مخنیوي په موخه وقایوي لارښوونې عملي کړي. د یادونې ده چې په ننګرهار کې د بېلابېلو مرستندویه ادارو او بنسټونو له لوري د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د کورونا وایرس مخنیوي په موخه عامه پوهاوی جریان لري او همداراز په ګڼ شمېر سیمو کې په خلکو وقایوي توکي ویشل کېږي.